د نجیب فیض نو انځورونو ته د افغانانو کلک خبرګون دا چې څنګه او کوم انځورونه دي مخکې له دې چې مطلب درته وړاندې کړو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د پښتو نامتو هنرمند نجیب فیض تېره ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼې ځینې انځورونه خپاره کړي دي چې افغانان ورته په تبصرو کې کلک خبرګون ښکاره کړی دی. نجیب فیض چې په کابل کې د بانډار له نجیبې سره په نوم خپرونه په یو خصوصي ټلویزیون کې کوي، یوه مشهوره هنرمنده ده چې پښتو او اردو سریالونو کې ډېره موده کار کړی دی. نوموړي تېره ورځ ځینې انځورونه خپاره کړي دي چې انځورونه څرګندېږي هغه د پاکستان په کراچۍ ښار کې ده او هلته د اردو سریالونو له یوې اداکارې مایره خان سره دغه انځورونه اخیستي دي. نجیب فیض او مایره خان دغه انځورونه داسې اخیستل شوي دي چې د خلکو د غبرګون سبب شو. تر ډېره پورې د خلکو په تبصرو کې په نجیب فیض نیوکې کړي دي چې غواړي د افغانانو او پښتنو کلتور بدنام کړي او د همدې لپاره داسې انځورونه خپروي. خو تر ډېره د نجیب فیض په دغه انځورونو د کومې نیوکې شوي دي هغه دا دی چې په نجیب فیض همجنسبازي تورونه لګول شوي دي. نجیب فیض که څه هم د خلکو د تبصرو په اړه خپل غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د هغې په انځورونو تر 3,000 زیاتو کسانو تبصرې کړي دي چې زیاتره کسانو پر دې یاد توري پورې کړی دی. همداراز په ټولنیزو رسنیو کې هم د نجیب فیض دغه انځورونه د خلکو خپاره کړي دي او پر هغې سختې نیوکې کړي دي. د یادولو ده چې نجیب فیض په پښتو او اردو ډرامو کې له ډېرې مودې راهیسې کار کوي. د افغانستان او پاکستان په ګډون په ډېرو هېوادونو کې مینوال شته. هغه چې مخکې په خصوصي ټلویزیون کې د ماښام پر مهال خپرونه کول په افغانستان کې ډېر مینوال پیدا کړل چې اوس هم په خصوصي ټلویزیون کې بانډار له نجیبې سره په نوم خپرونه